پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کچیر یو سړی امان غواړي له غمه له مصیبته له مشقته له تکلیفه دی دې صرف اور صرف دا توري وایي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کله چې ابراهیم علیه السلام نمرود ورته واچوي نو بیا جبرئیل امین علیه السلام په عین حال کې راورسېدی ورته ویلې ول څه مدد څه نصرت څه کومک دی وکما. ابراهیم علیه السلام ورته ویل حسبنا الله ونعم الوکیل زما دپاره الله کافي دی زه وتا ته ضرورت چې دی هغه لرم نه. بیا دغه و چې دا کم ور بل سوی وو دغه ور د حسبنا الله په برکت باندې الله رب العزت ورته یخ کوي هغه برابر کوي هغه ګرمي چې د هغه ور ختم کړله نو معلومه دا سوه چې حسبنا الله ونعم الوکیل. دا د هر مسلمان دپاره د هر نیک مؤمن دپاره دا یو ډیره لویه سهاره ده او ډیره لویه دعا ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که پر چا باندې ډیر دروند غم رالی که پر چا دروند غم رالی چې هغه د زغملو نه وو هغه د برداشتېدو نه وو هغه تر ځایه رسول نه سوی پکې کولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي صرف اور صرف دغه تورې حسبنا الله ونعم الوکیل حسبی الله ونعم الوکیل فرق نه لري که د ټول جهان دپاره وایه که یوازې د ځان دپاره وایه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دروند غم که پر چا رالی د هغو دپاره دا تورې ډېر مهم دي او ډېر ضروري دي. و دروند غم څه ته ویل کېږي عزیزانو؟ دروند غم خو هر چا ته په خپلو کورو کې غمونه چې دي هغه سته هر څوک مطلب د ډېرو غمو سره مخامخ دی. اسانه مثال به د مهاجرو درکم چې نن ورځ بعد کې بیا پر دې باندې یو بیان سته انشاءالله العزیز چې نن ورځ د دې عزتونه د دې ژوند د دې مالونه د دې اولادونه د دې ځانونه دا د ډېر لوی مشکل سره مخامخ دی. نو جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې وما تا ته دا فرمایلی دی چې کومې کلمې ابراهیم علیه السلام د دشمن په اور کې ویلې هغه کلمې ته هم وایه چې حسبنا الله ونعم الوکیل. بیا پیغمبر علیه السلام ته چا وویل چې دا کافرانو خو داسې بندوبست کړی دی یو داسې لویه لارې په مخاقه چې د دومره اسلحه او شانې تیار کړي دي د الله رسول صرف پر دې چې دا ورته حسبنا الله ونعم الوکیل. ټول صحابو دا ویل حسبنا الله ونعم الوکیل. او بیا بله خبره دا د فزادهم ایمانا ایمانونه نور زیات سلو ایمانونه نور مضبوطه سو او بیا دا خبره چې د هغه کښېښوله. نو ستا څه فکر دی عزیزانو په دا اوس کې چې پر ما او تا باندې یو غم او مشکل راشي ستا څه خیال دی که فوجي زما او ستا یارو نو ما او تا څونه لوی امید ورته لرو چې پلانی فوجي زما یار دی یا پلانی آی جي او ډي آی جي چې دی هغه زما یار دی زما دوست دی یا پلانی پیر و مفتی چې دی هغه زما یار دوست دی یا پلانی وزیر و صدر چې دی هغه زما یار دی یا پلانی تجار و کاروباري زما یار دی. نو ستا څه خیال دی تر دې ټولو الله پاک دا تورې نه دی بالا کړي چې حسبنا الله ونعم الوکیل دا یې بالا کړي دي او عجبه بله درته کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې تاسو چې کله بیبي عایشه صدیقه فرمایي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې دروند غم رالی مشقت تکلیف دروند غم څه معنا؟ دروند غم دا معنا چې په احد کې د پیغمبر علیه السلام مبارک ډېر ملګري شهیدان سولو ډېر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نازنین انډیوالان دا شهیدان سو. پیغمبر علیه السلام دومره پریشانه بیبي عایشه صدیقه فرمایي پیغمبر علیه السلام به پر دا خپله چهره مبارکه پر دا ژره مبارکه لاس را تیر کوي ډېر هغه ډېر ستړی ستومانه ساه بې واخیستله هغه لویه ساه بې واخیستله بیا دا ویل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير. که ورسره وایاست که نور سره وایاست دا خبره معلومه سوه عزیزانو چې وما او تا ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم کومه لار ښولې ده په هغې کې زما او ستا خیر دی په هغې کې زما او ستا بقا ده
په هغه کې زما او ستا نجات دی، په هغه کې زما او ستا عزت دی. او عجبه دا ده د ابراهیم علیه السلام هم دا آیت توري و. او جبریل امین ګوره زموږ خو ایمانونه ډېر کمزوري دي چې کله ما تا ته مشکل راورسېږي بیا هسې یو سړی راشي هغه وایي مدد موږ یاره ته داسې وکړه ته داسې وکړه ته داسې وکړه. یا دلته پر دا ځای باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي جبریل امین علیه الصلاة والسلام ته ابراهیم علیه السلام ولته خپل کار کوه ما و الله ته ورپرېږده حسبنا الله بس ما دپاره الله کافي دی زه هېڅ چا ته ضرورت نه لرم زه و مخلوق ته ضرورت نه لرم. او بیا علما فرمایي که د چا اولاد نه کېدی اولاد هغه د حسبنا الله و نعم الوکیل ډېر وایي دا خپل ټول شکایت دا خپل ټول داستان دا خپل ټول غم دا خپل ټول امیدونه د الله په دربار کې ورته کښېږده بیا دا ووایه چې حسبنا الله زما دپاره الله کافي دی زه هېڅ چا ته ضرورت نه لرم هېڅ یو مخلوق ته زه ضرورت نه لرمه زما دپاره الله کافي دی. او عجبه خبره دا ده که یو سړی له دښمنه خوف لري یو سړی له دښمنه بیریږي چې ماته تاوان را رسوي ماته نقصان را رسوي ماته بېعزتي را رسوي په هغه ځای کې علما فرمایي حسبنا الله و نعم الوکیل. تاسو وایاست حسبنا الله و نعم الوکیل. بیا بله خبره دا ده عزیزانو چې کله موږ تاسو ذکر کوو سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله ما او تا په دې کې باید چې 100 واره 200 هر څو واره چې په وسه پرایي دا ورسره کښېږدو حسبنا الله و نعم الوکیل حسبي الله و نعم الوکیل چې څنګه دې زړه غواړي هغه یې ووایه بیا به ستا دپاره زما دپاره الله پاک کافي سي. بیا به الله پاک په خپل دربار کې و ما تا ته ځای راکړي چې دا سړی و ما ته امیدواره دی او زه چې څوک ما ته امید وکړي الله فرمایي زه د هغه امید نه ورضایع کوم. هغه یو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به الله رب العزت یو سړی راوغواړي بیا به پوښتنې ځینې وکړي ستا هغه پلانۍ ګناه په یاد ده دی به وایي و زما په یاد ده. بیا ورته وایي پلانۍ ګناه دې په یاد ده دی وایي و په یاد مې ده. نو الله ورته وفرمایي چې بس د هغه ګناه او سزا ده دا زه در کوم ته به جهنم لر روان سي ولاړ به سي. دی چې کله جهنم ته روان سي نو شاته هر ساعت کوي ګوري بیا وګوري بیا وګوري امیدواري الله رب العزت بهانو والا دی په بهانو سړی بخشي دا نه چې الله په دې خبر نه دی چې دا نو څه پیښه سوله یا دا وما تا ته الله راښکاره کوي خپل رحمت راښکاره کوي خپل ربوبیت راښکاره کوي خپل حقانیت راښکاره کوي خپل هغه احدیت چې دی هغه راښکاره کوي. الله پاک بیرته راوغواړي ولې شاوخوا ګورې وایي الله تا چې پر ما غږ وکړئ چې ته راسه زه په جهنم کې وم نو زما و تا ته ډېر امید سو چې بس الله وبخښلې الله معاف کړې الله ښه در سره وکړو دا تا چې بیرته د جهنم فیصله را باندې وکړه یا د امر و حکم راته وکړئ نو زه پریشانه سولم هغه امید مې په زړه کې و په فکر کې و. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله پاک و دې جهنمي ته وایي ته ما ته دومره امید لرې ته ما ته دومره امید لرې دی ورته ووایي یا الله زه تا ته دومره امیدواره یم. د الله رسول فرمایي الله پاک به دې سړي ته وایي ته جنت ته ولاړ شه ته جهنم لره مه ځه. پوه سواست دا کله دا حسبنا الله و نعم الوکیل. زما دپاره یو الله کافي دی زما دپاره یو الله بس دی زما دپاره یو الله تمام دی زما دپاره یو الله دی زه هېڅ شي ته ضرورت نه لرم. دا د چا عقیده ده دا د ابراهیم علیه السلام عقیده ده. دا د چا عقیده ده دا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم عقیده ده. دا د چا عقیده ده دا د صحابه کرامو عقیده ده. او اوس که وایه پلانی ګړندی ته راورسېږي پلانی پیره ته راورسېږي پلانی فقیره ته راورسېږي پلانی ګړندی و پلانی پیر و پلانی فقیر په خپله په تورو خاورو کې پراته دي په تا والله که خبر لدي او ستا دومره کور خراب دی چې دومره لوی رب ستا دومره لوی عظیم رب ستا بیا به یو سړی و مخلوق ته وایي چې ته زما کار وکړه. اسانه مثال در کوم یو طرف ته معمولي میږی دی بل طرف ته پهلوان دی ځوان دی جوړ دی روغ دی ستا بچی دی او ستا د یو شي ضرورت سو ته و چا ته وایه میږي ته وایه که خپل بچي ته وایه بچي ته به وایه او که بچی ناست تا میږي ته ویل دا بچی بیا تا لیونی بولي که دې نه بولي پاگل دی بولي او بېوقوفه دې هم بولي بېعقل دې هم بولي. نو دلته چې دومره لوی رب ستا او ما و تا ته تا و ما ته امید دی دا بیخي تاواني خبره نه ده دا ډېره خطرناکه خبره نه ده.
شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي ما مخکې درته ویلي وو چې کوم څوک د الله څخه علاوه و چاته امید لري هغه د خدای دی. یو سړی د الله څخه علاوه د بل چا و دربار ته که عزت دی که ذلت دی که خندا ده که ژړا ده که تور دی که سپین دی که خوراک دی که څښاک دی امید و بل ته لري. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي د هغه ستا خدای دی بس ورته کښېنه. ولې دومره لوی امید چې دی هغه د لوی رب چې درې قطع کوي و مخلوق ته دا کېدلی نشي. نو لکه چې د میږي څه سړی شی غواړي د خپل جوړ روغ زوی چې هغه کولی هم شي ستا خدمت وکړي هغه یې نه غواړي. دا معلومه خبر حالانکه دواړه مخلوق دی انسان او میږی. دلته یو خالق دی بل مخلوق دی. موږ خالق پرېښوی د مخلوق په دربار ته مې سر ټیټ کوي. نو دا څومره لویه تاواني خبره ده. د چا عقیده ده؟ د ابراهیم علیه السلام. د چا عقیده ده؟ د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم. د چا عقیده ده؟ د تمام صحابو دغه عقیده ولا چې حسبنا الله ونعم الوکیل. الله دې موږ ته رانصیب کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لره دوه کسان راغلل. معرف قرآن مولوي صاحب را نقل کړي مفتي شفیع صاحب چې رالو د دوی دوو یوه فیصله وه. د دوی دوو په مابینځ کې څه جګړه وه. نو چې جګړه والا بیا دواړو د خپل داستان پیغمبر علیه السلام مبارک ته کښېښوی. هغه چې کوم یو ملامت و هغه ډېر په سکون ناست دی خاموشه ناست دی. نو پیغمبر علیه السلام چې د ابل په باره کې فیصله وکړله نو دغه چې خاموشه ناست دا ملامت دا ولاړ سو دا یې ویل حسبي الله زما دپاره الله کافي دی. دی چې څه ولاړی پیغمبر علیه السلام مبارک بیرته راوغوښتي ورته ویلې ولې یوه خبره واوره. خبره دا ده په دنیا کې الله رب العزت اسباب رسولي دي. ته به دی نه کوې خپل لاسونه و پښې وتړې بیا ولاړ سې یو ځای په غاړه کې کښېنې بیا دا ووایه حسبنا الله حسبي الله زما دپاره الله کافي دی. یا داسې به نه کوې دا ټول اسباب جایزه به استعمالوې د هغه څخه ما بعد به وایه حسبنا الله ونعم الوکیل. اوس ولې ګوره یو سړی اولاد غواړي نو اولاد به ته څه چم کوې؟ اول به ته په خپله جوړ یې روغ یې ځوان یې صحیح سلو او بیا به ته کوزده کوې بیا به واده کوې هغه زنانه به هم جوړه یې روغ یې د اولاد به یې. اوس چې تا واده وکړې د واده څخه ما بعد به ته څه وایه؟ حسبنا الله زما دپاره الله کافي دی چې الله ماته اولاد راکړي. اوس که یو سړی واده ونه کړي بیا ته وایي حسبنا الله الله رب العزت دغه څوک نه خوښوي. دا پیغمبر علیه السلام و دې سړي ته وویلې. روایتو کې راځي حضرت عیسی علیه السلام په باره کې هم راځي او د حضرت علی کرم الله وجهه په باره کې هم راځي. یو سړي عیسی علیه السلام ته ویلې چې دا ته وایې چې هر څه کېدو والا الله دی هر څه کېدو والا الله دی لکه دعوت و تبلیغ والا وایي نو چې هر څه کېدو والا الله دی ورسل ورچا ته وخېږه ځان لاندې رایلکه ځان لاندې رایلکه خو هر څه کېدو والا الله دی. حضرت عیسی علیه السلام هم او حضرت علی کرم الله وجهه هم ورته ویلې ول زه دا حق نه لرم چې په الله امتحان وکړم. الله دا حق لري چې امتحان په ما وکړي. ګوره که زه لوړ چاته وخېږم ځان لاندې را ګزار کړمه رایله کړمه او زه دا ووایم چې هر څه کېدو والا الله دی نو دا خو ما په الله امتحان وکړی. الله دا حق لري چې په ما امتحان وکړي زه دا حق نه لرم. نو اوس په دې ځای کې دغه پیغمبر علیه السلام مبارک په دې سړي ته وویلې ول ته به داسې نه کوې چې لاسونه پښې وتړې بیا یو ځای ولاړ سې کښېنې بیا دا ووایې حسبي الله. نه نه دا به نه کوې. ورسه ټول اسباب جایزه استعمال کا بیا توکل پر الله وکړه بیا ووایې حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. او په دې کې یوه خبره دا هم د عزیزانو موږ لره خلک راشي خلک چې راشي ما ته وایي چې مولوي صاحب زما د ورونو سره بنده ده یا مې دا کاګانو سره یا د شریکانو سره بنده ده نو موږ اوس فیصله کوو. زه ورته ښه نو بیا وایي موږ فیصله دا کوو زما د خوا ما ته ورښولی دی به زما د خوا غږېږي ما د خوا ما ته ټاکلی د هغو د خوا بیا بل ملا به یو بل سړی به ټاکلی. ما ورته ویلې یاره خبر پرون وي چا حال را سره کړی شاید خواب هم به ده کړي. ما ورته ویل زه وکیل نه یم زه وکیل نه یم چې تا زه ځان لپاره وټاکلم ته به قرار بیا هغه پر کور باندې ناست یې زه به ستا فیصلې کوم. نو فیصلې کله په یوه ورځ کېدلې
په یوه ساعت کېږي نه نه دا میاشتې غواړي زه ستا وکیل یم ستانو دا ته زما احترام کوې که زما پر وژو بار راږدې دغه لږ سر را خلاص کړه په ظاهره داسې وکوې چې زه ستا ډېر احترام لرم او په اصل حقیقت کې د بار زما پر وژو کښېښوي ما ویل زه جج یم قاضي یم ورسې تا او ورور دواړه راسئ و ما ته اختیار راکړئ چې مولوي صاحب زموږ دغه خبره ده زه به ستې فیصله در وکړم که ستا دا خیال دی چې مولوي صاحب خورا ډېرې خبرې زده دي زه به مولوي صاحب را مخته کړمه داسې به مولوي صاحب را وګټي د دې ګټې موږ تېر یو صحیح ده مال ورسه دا رقم سړی مقرر کړه چې تا هم پېژنې دی هم پېژنې ستا هم پس منظر معلوم او د دم پس منظر معلوم و هغه ته خبره چې د هغه کښېږدي نو وتې ته هم د هغه خبره کوم داسې به نه کوئ چې مولوي صاحب زما د خوا ما ته ایښی یې بس ته به راځې زموږ فیصله ده داسې کاروباري و پلانۍ او چې بیا کله یو منافق په مابینځ کې راشي هغه وایي ملا د کاروبار د مسلو سره څه تعلق لري چې ته یو ملا ته دا مسله ایږدئ موږ وایو نو که ستا کاروبار سود و حرام و بیا زموږ سره تعلق نه لري که تا حلال کاروبار کړی و بیا زموږ سره تعلق لري بیا موږ ته ویلی سي چې مولوي صاحب دا مسله زما دپاره څه کول پکار دي څنګه وکړمه او څنګه نه وکړمه نو خبره پر دې ځای شوله چې پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې ابراهیم علیه السلام څه ویل چې کله ورته نمرود ور واچوئ څه ورته ویل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبي الله دا اخرنی توري وو چې بس دا ورته لویدی په ور ورکښې په ور ورننوتی د ور لمبو ته مخامخ سلو بس حسبنا الله بیا حسبنا الله دومره کمال ښکاره کوي چې دا ور د ده دپاره یخ کوي یخ وسولې حتی چې د ده یخ محسوسولی سو یخ محسوسوي دا ولې دا په ور کې حسبنا الله راله او چې حسبنا الله راشي بیا په ور کې ستا دپاره الله لارې جوړوي بیا په سمندر کې الله لارې جوړوي او که زما او ستا په امید سوله زم مخلوق تم مخلوق زم تبا ته هم تبا زه به ستا څه په ښه درسم ته به زما څه په ښه راسې دغه یوه خبره وله